سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ به یاستئ. او په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو د انټرنیټ څخه چې دی پیسې وګټو. نو دې لپاره اوس یو نوی حساب پې په نوم اپلیکیشن راوتلی چې کولی شئ په دې کې تاسو خپل اکاونټ جوړ او ویریفای کوئ او هغه څخه وروسته 100 افغانۍ کریډټ ترلاسه کوئ. نو هغه کریډټ به ستاسو حساب پې اکاونټ ته جمع کېږي، هغې څخه بیا کولی شئ چې موبایل ته هغه ټاپ اپ کړئ. نو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه موږ کولی شو د حساب پې اکاونټ جوړ کړو. نو دا هر څه مخه به تاسې چې دی لومړی د پلی سټور څخه حساب پې په نوم اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. هغه وروسته به تاسو حساب پې اپلیکیشن خلاص کړئ. دلته تاسو نه خپل یو نمبر غواړئ، دلته باید تاسو داسې یو نمبر ورکړئ چې هغه تاسو سره دلته موبایل کې موجود وي، مطلب تاسو لاسرسی ورته کېږي تر څو هغه شپږ عدده ویریفیکیشن کوډ تاسو ته راځي چې هغه تاسو دلته ورکړئ. په دې کې به تاسو خپل نمبر ورکړئ، هغه نه وروسته به لاندې چې دا چیک مارک کړئ او ګیټ کوډ به ووهئ. په دې سره ستاسې ټلیفون ته چې دی یو شپږ NCE کوډ راځي، هغه به تاسو دلته ورکړئ ورته چې ستاسو اکاونټ ویریفای شي، تر څو ستاسو اکاونټ لاګین شي. ستاسو ټلیفون ته میسیج راځي، لږ به ورته منتظر شئ. تاسو موبایل ته کوډ راځي، شپږ NCE کوډ دی، هغه به تاسو دې ځای کې ورکړئ. OTP تاسو به هغه شپږ NCE کوډ دلته داخل کړئ. په دې سره به ستاسې اکاونټ جوړ شي. دلته بیا تاسو نه ریفرل نمبر غواړئ. ریفرل نمبر چې هر کله ته خپل اکاونټ ته ریفرل نمبر ور نه کړې، د هغې نه بغیر ته نشي کولی چې تا اکاونټ ویریفای شي. نو ریفرل نمبر ډېر ضرور دی. ریفرل نمبر کې به تاسو دا نمبر ورکړئ ورته چې هر کله تاسو ریفرل نمبر صحیح ورکړئ او ستاسو اکاونټ ویریفای شي، تاسو ته به هلته د 100 افغانیو مستحق کېږئ. نو ریفرل نمبر به تاسې صحیح ورکوئ، بیا به پروسیډ وئ. دغه ریفرل نمبر تاسې ورکوئ. دې سره چې دی ستاسو ریفرل نمبر چې دی سکسیسفول شو، صحیح ده. بیا به نیکسټ اپشن ووهئ. د دې وروسته به تاسو دلته خپل پروفایل جوړ کړئ، نوم به ورته ورکړئ، مطلب احمد نوم به ورته ورکړئ، لاست نوم خان. دا به سیو کړئ. لومړی سټیپ شو، دا پروفایل اپډیټ شو. دې سره به چې دلته ګورئ تاسو ته ولیکل چې ناٹ ویریفای. په دې ساحه کې د ناٹ ویریفای په دې باندې تاسو کلیک کړئ. دلته تاسو نه ID کارت یا پاسپورت، مطلب ته غواړئ د اکاونټ په تذکیره باندې ویریفای کې که پاسپورت باندې. که په تذکیره دغه کې نو تذکیره به کلیک، پاسپورت سره پاسپورت کلیک شروع کړي تذکیرې، نو هغه باندې چې دی زر تاسو کولی شئ چې ویریفای کړئ، صحیح ده. نو زه ورته یم چې تذکیره، دا به تذکیره باندې به کلیک کوئ. له هغې وروسته به ستاسو ته چې دی لومړی د تصویر اخیستل راشي. لومړی تاسو ته وایي چې یو داسې سیلفي واخلئ. دلته درته طریقه ښیي چې مکمل صحیح تصویر واخلئ. نو سټارټ جورني چې ووهئ، دلته لومړی تاسو ته وایي چې خپل تصویر یو سیلفي واخلئ، هغه به واخلئ. د هغې وروسته چې بیا نیکسټ کوئ، بیا تذکیري تصویر اخیستل کېږي او بیا سینډ پسې وهل کېږي. نو دا چې څه وخت تاسو ولیکئ تصویر او شی تذکیري تصویر صفحه واخلئ، ستاسو اکاونټ به په اسانۍ سره شی ویریفای شي. کله چې ستاسو اکاونټ ویریفای شي، هغې وروسته به تاسو ویلیټ ته راشئ. ویلیټ باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو خپل پاسورډ چې دی پین هغه به چینج کړئ. ویلیټ ته به راشئ. کله چې تاسو اکاونټ ویریفای شي، نو دې ځای کې چې دی تاسو ته بیا خپل هغه کارډ نشان راځي، هغه سره سایډ کې 3 ډاټس دي، په هغه کلیک کړئ. بیا چینج پین خپل پاسورډ به چینج کړئ. ته لومړی اول پاسورډ چې هغه 4 وارې 0 دی، هغه وروسته چې تاسو خپل پاسورډ ورته ورکړئ، نو په دې سره به چې دی ستاسو اکاونټ ته چې دی 100 افغانۍ راشي او ساده به اکاونټ بیا ریفریش کړئ، تاسو ته به 100 افغانۍ راشي. ګوره دلته د رایټ سایډ ته 3 ډاټس ووهئ، دلته چینج پین یې لیکلی. چینج پین کې اولډ پین کې به 4 وارې 0 ورکړي، نیو پین به په خپله ورکړئ چې کوم ستا خوښي. صحیح ده، صحیح ده. اولډ پین 4 وارې 0 دی، نیو پین به په خپله 4 NCE ورکړي، کنفرم به ووهئ. په
په دې سره تاسو پین چې هغه بالکل چینج شو. بیا چې کله دغه ریفریش علامه تاسو خپل اکاونټ ریفریش کړئ چې ویریفای شو نو ډایرکټ به تاسو 100 افغانۍ راشي او بیا تاسو کولی شئ چې به ایرټایم د طریقه چې دی تاسو هغه خپل موبایل ته ولېږئ. نو علم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او که زموږ چینل مو در سره نه سبسکرایب کړی نو موږ چینل ته سبسکرایب کړئ.